بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عزتمندو مسلمانانو، ورونو، خويندو او میندو، ډیر مسلمانان داسي چې هغه په ډیرو مشکلاتو ډیرو پریشانو کې گرفتاري. زنن تاسو ته د هغه پریشانو، د هغه مسائلو، د هغه نوجوانانو چې هغوی کله نا کله د نکاح پیغام چاته لیږي، د هغوی پیغام د نکاح نه منظوریږي، هغه رښتینه خلک انکار کوي، هغه نوجوانان بیا په هغې کې مختلفو مشکلاتو او مصایبو سره ځان مخامخ کوي. د دې د وجې نه قرآن کریم او سنت د رسول الله سلام کې موږ ته ډېر اهم وظایف الله را نصیب کړي دي، او دا خصوصیت د دې امت دی چې الله پاک دې امت ته ورکړي دي. خو زه تاسو ته خویندو او میندو او خصوصا نوجوان بیا مخاطب یم د یو وظیفې په باره کې. اکثر نوجوانان ډېر شکایتونه موږ ته راځي او مخې ته کوي، خو دا موږ د دې دپاره وظایف ښیو چې دا نوجوانان طبقه هلکانې او که جینکۍ دوی د دغه مشکلاتو نه په څه طریقه بچ کېږي. به د هغې دپاره زه تاسو ته یو بهترین عمل ښیمه چې کوم نوجوانان یو ځای ته رشتې دپاره ځي یا کومې جینکۍ یو ځای کې رشته کول غواړي او شرعي طریقې سره هغه رشته د هغوی نه منظوریږي، نو د هغوی دپاره یو بهترین عمل د قرآن کریم نه هغه تاسو ته ښیمه. تاسو نوجوانان هلکان جینکۍ دا یاد کوئ او ذهن کې کینوئ او په دغه طریقه باندې عمل وکئ. یقیني درته وایم چې تاسو بیا خپل رشتې ته خپل کردار ته ګورئ چې دا ستاسو رشتې کېږي او که نه کېږي. هغه وظیفې ته راځم چې هغه وظیفه ده 14مه سپاره کې سوره طه. سوره طه په یو شنه ټوکړه باندې یو پاڼه باندې هغه ولیکه. داسې یو شنه ټوکړه د یو پاڼه رازغون شوي وي، راټوکېدلي وي د ځمکې نه، په هغې باندې ولیکه او ځان سره یې ونغاړه او ځان سره یې وساته. او بیا چې کوم ځای کې شرعي طریقې سره رشتې دعوت لځي، انشاءالله بفضله تعالی ستا رشته به الله پاک هغه خلکو په زړونو کې اچوي، ستا محبت به د هغوی په زړونو کې پیدا کېږي او رشته به ستا انشاءالله هغه به کېږي د خلکو سره. خو چې کله دا په صحیح معنو سره په صحیح طریقه باندې وشي، همدغه وظیفه ده خپلو نوجوانانو، ورونو او خویندو ته ما تحفه کړه. دا مخې ته شیر کوي چې تاسو ته هم الله اجر او ثواب درکړي، او څومره نوجوانان طبقه چې هغه د مشکلاتو نه بچ پاتې شي. والسلام.